په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې څومره هم انسانان د دنیا ته راغلي دي نو هغه به یو نه یو ورځ خامخا مري. یوازې انسانان نه بلکې په دنیا کې چې څومره هم ځناور اوسېږي هغه به د دې دنیا نه ځي. آیا داسې ممکنه ده چې انسان یا هر یو سالرونکي څیز به مرګ له دوکه ورکړي؟ آیا ساينس په دومره ترقی وکړي چې انسان مړ شي او هغه دوی د مرګ نه پس بیا هم را ژوندي کی یا د هغه نه د نه مړ کېدو والا ایمورټل جوړ کی؟ تاسو په دې خبره ډیر حیران شئ ځکه چې په امریکا کې الریډي یو کمپنی په دې باندې کار روان کړی دی بلکې مرګ له د دوکې ورکول والا چې کومه فارموله ده په هغې ډیر تیزی سره کار روان دی. ملګرو څنګه چې د ایرپلین ډیزاینینګ ته ایرونیټکس ویل کېږي د الکترونیک د ډیوایس ډیزاین جوړولو ته الکترونیکس ویل کېږي او د ریبوټ جوړولو والا ډیزاین ته ریبوټکس ویل کېږي. دغه شان د انسان باډي د انسان د مرګ نه پس په دې غرض باندې پریزرو کول چې دوی به د دنیا ته واپس راځي دغه فیلډ ته کریانکس ویل کېږي. ماهرین په دې خبره باندې دومره پر امید دي چې را روان په 200 یا 80 کال پورې به میډیکل ساينس دومره ترقی کړي وي چې دوی به انسان د مرګ نه بچ کړي او کچرته د مرګ نه نشي بچ کولې نو بیا به داسې کوي چې کم انسان مړ شي نو هغه به واپس ژوندې کوي. په دې وجه باندې یو سړی که غواړي چې زه د مرګ نه بس واپس را ژوندې شم او هغه په میډیکل ساينس باندې دومره یقین وي نو د دې لپاره په ایریزونا کې الکور نومي هډ کوارټر موجود دی. د بهر نه د الکور بلډینګ د نورو بلډینګونو په شان یو عام بلډینګ کاری خولې د دې چې کم دنه مناظر دي نو هغه ډیر زیات عجیبه دي. د لوګو پرې خدو والا د سټیلو په دې غټ کنټینر کې د انسانانو کم از کم 300 ډېډ باډیانې موجود دي. دغه شان 3 د زناورو باډیانې هم په دې کنټینر کې پریزرو کړي دي په دې غرض چې دوی به واپس ژوندي کوو. دلته د انسان مرګ د دوی په هغه نظر باندې نه ګوري په کم نظر چې ورته مونږ ګورو. د الکور د ټیم نه ممبرانو دا وینا ده چې دا د عام انسانانو په شان نارمل انسانان دي خو فرق صرف دومره دی چې د دوی د زړه دړکن کار نه کوي او دا د یو لوی مودې لپاره په خوب باندې ودري. د دې نه علاوه د دې مړو چې څومره هم باډي پارټس دي نو هغه په مکمله توګه باندې کار کوي بلکې موږ داسې هم ویلی شو چې دا 300 کسان کم چې د سټیلو په دې کنټینر کې پریزرو دي دا وخت د دوی لپاره ولاړ دی. او یا کنه پس که واقعي میډیکل ساينس دومره ترقی وکړي نو د دوی دا دعوا ده چې دوی به دغه انسانان په مستقبل کې بیا راژوندي کړي شي. څنګه چې تاسو په ټایم ماشین یا په ساينس فکشن مووي کې هم کتلې شي. د سټیلو په دې کنټینرو کې دوره یخوالي دي څومره چې د دنیا چې کومه یخ علاقه ده انټارکټیکا هلته کې هم دومره یخني نشته دی. د لیکوډ نایټروجن نډک د دې کنټینر چې کم دنه درجه حرارت ته نو هغه په حیرانکون طریقې باندې په -196 سلسیس باندې هر وخت موجود وي چې هغه د کمپیوټر په مدد سره 24/7 غنټې کنټرول کیږي او که چېرته بجلی لاړه شي نو دلته د جنریټر سہولت هم موجود وي. د سټیلو په یو کنټینر کې سلور فل پیشن باډیانې او 15 نیرو پیشن باډیانې موجود وي یعنی کې دا وایي پکې صرف او صرف سرونه موجود وي. بالکل جناب دا ورکوټ چې کم کنټینر دی نو دا صرف د انسان د سر یا د مخ لپاره جوړ شوی دی. په 300 مریضانو کې 116 مریضانو خپل سرونه پریزرو کړي دي. دا غوي چې کم مازغه دي یا میموري دا یا چې کومه ډیټا دا نو هغه 100% سیف ده. د کریانینګ د ریسرچر دا داوا ده چې کله دوی د مړي راژوندي کړي نو د دوی چې کم مخ دي یا مازغه دي نو دا اوریجنل په خپل حالت کې وي او د دوی چې کم باډي پارټس دي نو دا به ارټیفیشل وي. دوی ته به د مرګ نه مخکې چې کومې خبرې اترې دي نو هغه به په مکمل توګه باندې یاد وي او د دوی مازغه به د عام انسانانو د مازغو په شانته کار کوي. د دوی چې کوم ارټیفیشل یعنی کې مصنوعي پارټس اف باډي دي هغه به د دوی د خپل مازغونو سیګنل هم ریسیو کوي او د دې نه علاوه د دوی چې کوم ارټیفیشل زړه دي نو هغه به د وینې داسې پمپینګ کوي لکه څنګه چې د عام انسانانو د زړه پمپینګ وي. خو سوال دا جوړیږي چې آیا دا ممکن کیدی شي؟ د کریانینګ دا سیستم دومره ساده هم نه دی څومره ساده چې موږ د ښکاري بلکې صرف او صرف په لیکوډ نایټروجن کې د باډي اچولو سره هیڅ هم نه کیږي بلکې دا یو ډیر لوی پروسس هم دی او دا پروسس ډیر ایکسپنسیو هم دی. چې یو سړی فل باډي د 500 کالو لپاره کرایو پروټیکټ کوي نو هغې لپاره تقریبا $2,20,000 پکار دی چې پاکستاني ته نه تقریبا 1,65,00,000 روپے جوړیږي. او که یو سړی د فل باډي په ځای صرف او صرف خپل سر پروټیکټ کول غواړي نو په هغې باندې تقریبا $80,000 خرچ راځي چې پاکستاني ته نه تقریبا 60,00,000 روپے جوړیږي. د دې لپاره په الکور کمپنی کې خپل یو فارم دی چې انسان په جرم باندې ورزي او هغه به ساين کوي او هغه نه پس په د نامه د الکور په ویټینګ لیست کې راځي. د الکور د ویټینګ لیست مطلب دا وی چې ډاکټران اوس 24 غنټې د مرګ انتظار کوي. بالکل جناب د ډاکټرانو یو ریموټ ټیم چې وی 24 غنټې په کار باندې موجود وي چې کله وی ته د مریض د مړ کېدو پته ولګي نو وی فورن هسپتال ته ځان ورسي او داغه د مرګ پوره تنظیم شروع شي.
د مریض د مرګ نه پس په ګنټه کې دنه دا مړی الکور کپنې ته وړل شي او هلته کې د دې چې کوم کریانیک پروټیکشن دی هغه عمل شروع شي. د کریانیک د ریسرچر دا داوا ده چې عمر د مرګ نه پس څومره زر الکور کپنې ته وړل شي نو دومره ډیر د غي د واپس ژوند کېدو چانس سیوا وي. خو اخر هغه کوم یو داسې پروسس دی چې هغه د انسان د واپس ژوند کېدو لپاره ضروری دی. کله چې انسان مړ شي نو د ټولو ناول د غزړه کار پریدي او د سره دغه پرګونو کې چې کوم وینه ده نو هغه هم وتريږي. کله چې د وجود د غیسو ته د وینې ترسیل نکېږي نو بیا په نمبر د وجود د غیسې کار پریږدي. د مرګ نو واخله تر د کرای پروټیکشن د عمل پورې د مریض په جسم کې چې د وینې کم ترسیل دی نو دا جاری ساتل لازمي دي. په دې غرض چې د مازغو ته او د رګونو ته د وینه ورسي. د دې عمل لپاره د مریض په سینه کې یو میکانیکل پمپ لګوي چې دغه په مدد سره دغه د زړه نه په آرټیفیشل طریقه باندې دغه رګونو ته وینه پمپ کیږي. خو ولې دا معاملہ دلته نه ختمي د دې نه پس په اپریټینګ روم کې اصل اکشن شروع شي. دلته کې د مریض د وړې نه ټول وینه د یو پمپ په مدد سره وېستې شي او د دې وینې په ځای هغه ته یو خاص کیمیکل وردن نکلی شي. دلته کې تاسو د پوهنې لپاره د یو خبره ضروری ده چې د انسان په باډي کې د 50 حواله تر 60% پورې اوبه موجود وي. په داسې حالاتو کې کچرته دا باډي په لیکوډ نایټروجن کې ورواچول شي نو هغه نه پس د انسان په وجود کې چې کوم یو بدی نو هغه نه کرسټل جوړ شي او د انسان په وجود کې چې کوم باډي سیلز دي نو هغه به مکمل مات شي او هغه بیا کله هم نشي ریپیر کېدی. د الکور د ډاکټرانو دا وینا ده چې د دې باډي چې کوم ارګنز دي نه کې کوم ازادي د دې صحیح سلامت د بچ کېدو صحیح طریقه ده چې د برګونو کې مونږ انټي فریز لیکوډ واچو او هغه نه پس د باډي چې کوم درجه حرارت تی نو هغه په مزه ډراپ کیږي. د عام اوبو د فریزینګ چې کوم پوینټ تی نو هغه په 0 سیلسیس باندې کیږي خو د دې په مقابله کې چې انټي فریز لیکوډ چې کوم پوینټ تی نو هغه تقریبا په -100 سیلسیس باندې کیږي. د دې فائدہ دا چې کله د انسان په باډي کې ټمپریچر په ډراپ کېدو باندې راشي نو ارګنز د دې نمک چې په دې کې کم خاص انټي فریز لیکوډ وي هغه په وجبانه فریز شي وي. د باډي د درجه حرارت په کمیدو کې اخر یو وخت داسې هم راشي چې د دې باډي نه د شیشې په شانته کانې جوړ شي او په دې پوینټ باندې دا باډي اوچ تکړی شي او د لیکوډ نایټروجن چې کم ټینک ته هغه ته گزاره کی. چرته کې چې دا باډي په -196 سیلسیس کې د ټول عمر لپاره پریزرو کړی شي. په پوره باډي د کرایو پروټیکشن لپاره د ډاکټرانو 12 غنټې لګي او چې د خپل سره د کرایو پروټیکشن اپشن چوز کړی وي نو پاغي باندې تقریبا د ډاکټرانو 6 غنټې لګي. د سر د مغزو کرایو پروټیکشن هم کیږي او هغه نه پس هغه د نایټروجن په ټینک کې پریزرو کیږي. د یو لوګو د پریخدو والا د کنټینرو سره چې کله انسان تیریږي نو انسان ته هم داسې محسوسيږي لکه چې سړی چرته په دیره کې روان وي. په دې باندې یقین کول هم ډیر زیات ګران کار دی چې آیا د نوې ټکنالوژي نه پس پدوی د امړي راځوندې کی او کنه. په هر کنټینر باندې د هغه مړي تصویران لګیدلې وي او د دې فیملی ممبر چې سټه موړي نو دا وزټ کولی شي. په دې 300 مریضانو کې یو مریضه د کیلیفورنیا انیتا ریسکن هم ده. د انیتا د وجود په ډیرو حصو کې کینسر لګیدلی او هغه ته اوس دا اندازه لګیدلی و چې هغه اوس ډیره ژوندې نشي پاتې کېده. په دې وجه باندې هغه په خپل جون باندې د واپس ژوند کېدو په غرض باندې ځان د الکور سره ريجستر کړو. انیتا د خپل مرګ نمک کې ټي وي چینل لا انټرویوګانې هم ورکړې وي او تر دې پورې چې دغه د پاسه کم کریانیک پروسس شروع دغه د شوټ پرمیشن هم ورکړو. د انیتا خاوند هغه د مرګ نفس هغه له پوره لاس ورکړی دی او د خپل مرګ نفس ځان الکور ته حواله کړی دی. د انیتا خاوند په دې غرض باندې ځان په الکور کې ريجستر کړی دی چې کېدی شي هغه د مرګ نفس دواړه دلته کې راځوندې کړی شي. ملګرو د کریانیک چې کم کنسپټ ته نو دا کوم په کیپټن امریکا او دین علاوه په ساينس فکشن فلمونو کې هم کتلې دي او تاسو ماته په کمنټس کې دا وایي چې آیا دا سه ممکنه ده او کنه. دا و زمانه نه ویډیو که چر تاسو غوښه شوین د خپل ملګرو سره ضرور شامل کړئ.